وینې سړکان ټول ته له دې ځای څخه کراش وړل کېږي. دې ته چک ډیم ویل کېږي ځکه دې ته د بارانو اوبه راځي او پکښې درېږي. اول دانه خو مکمل کار خلاص شوی دی. تاسو راځئ ګپې و بانډار به سره وکړو. دا شاوخوا اوبه دي او بسته کال ودرېدې. ماشاءالله ښایسته ښایسته هم دي او ډېرې روڼې هم سوې. نو اوس خو نو بیا خدای پاک مهربانه دی. مخ ته ګورم په راسته لاس کې په چپه لاس کې پلازې شروع دي. د جمعې په ورځ باندې ډېر زیات راشي ورباندې. چې هغه د پسو ژغژغه چې ورته وایي نو تاسو ته به په ویډیو کې هم در معلومېږي. د باغ د ساحې څخه چې اوړې دغه پل دی. د برق سیستم خادې دا ټولې مکمل هغه دارالایتام ډېر غټ ځای دی او د ډېره وخته څه کار ورباندې شروع دی. رینو مینه ختمه ده او دا ماشاءالله فکر کوئ لکه یو بل ځای ته چې پسې تللي یاست منګرنه. او دا چې ډاکټر صاحب میوه دانۍ ده. ښه د 14 د 15 سپوږمۍ. السلام علیکم ګران دوستانو، یو ځل بیا ښه راغلاست. په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ یاست او د ژوند شپې او ورځې به په خیر در باندې تېرېږي. نو یو ځل بیا ستاسو په درانه خدمت حاضر شوی یم. زه یم ډاکټر صاحب دی او ښایسته مازدیګری دی. کندهار ښار دی، د ډالۍ ډیم نه دی. کندهار ښار عینو مینه ده. د عینو مینې په هغه پای کې چې د اوبو کم چک ډیم دی هر چی چې تاسو ورته وایاست. نو دې ته چک ډیم ویل کېږي ځکه دې ته د بارانو اوبه راځي او پکښې درېږي. نو دا دی ماشاءالله ما او ډاکټر صاحب مخکې مې وارې راغلي یو. دا د یو ځل بیا رالو. نو د مازدیګري د مېلې لپاره واقعا هم ښایسته ځای دی، خوندور ځای دی، ډېر ارام ځای دی. دماغ به مو ډېر فرېش شي. ښایستې اوبو ته ګورئ. نو اوس خو بیا دا ځینې خلک چې راځي د باندې د ناستې وخت خو نه دی ځکه هوا یخه ده. نو په موټر کې ورته ناست بس دا څپې شماري خوند ځینې اخلي. نو ما او ډاکټر صاحب هم راغلي یو. چای هم راسره راوړي دي ښایسته شنې چای په ایلو بالا ایل هم راچولي دي له خیره. نو د لیک شینو دا زموږ مازدیګری ستاسو سره لمانځو. نو تاسو راځئ ولاګ راسره تعقیب کړئ. دا کورونه خو وینئ ماشاءالله. دا د وینې د یو دانه خو بیخي هغه اول دانه خو مکمل کار خلاص شوی دی. ته وګورئ رنګېدلی لا دی. نو د مازدیګري ټیم دی. زه یم ډاکټر صاحب دی د خیر سره روان یو. یو ځای ته ځو. چای هم راسره راخیستي دي. د مازدیګر ټیم چای څښو. نو ستاسو دپاره د خیر سره ولاګ هم چمتو کوو. نو تاسو راځئ ګپې و بانډار به سره وکړو. دا شاوخوا ښایسته عینو مینه نوې ساحې به هم در باندې ووینم او خپل مازدیګری به در سره شریک کړم ستاسو سره. دا ځایونه چې و مخکې وینې دا ټوله خالصه مځکې وې او دا دي ماشاءالله اوس ښایسته کورونه پر جوړ سوي دي. نو په کندهار ښار خصوصا بیا په عینو مینه کې بیخي زیاتې آبادیانې. دا ګوره نوی کور د وینې 2 دانې نوي کورونه دي ماشاءالله ښایسته هم دي. نو دغسې پسې ځو. دا په عینو مینه کې د باغ ساحه ده او دا د باغ په وارې ته راورسېدو او پر دغه لاس چې دی هغه اپارتمانونه دي. هغه پلازه چې ورته وایي ولي سباون کمپلیکس. دا هغه دی وینې. دغه یو دا 4 لارې چې وینئ دا نو بس د جمعې په ورځ باندې ډېر زیات راشي ورباندې. بیخي خلک ډېر ورباندې کښېني. ډېر مینهوال لري دا ځای او ماشاءالله د باغ خو نو ډېر ښایسته دی. سړکان په شینګیاو په ټولو شیانو کې ماشاءالله بیخي خوندور. نو تاسو ته به په ویډیو کې هم در معلومېږي چې څونه خوندور سړکانې دي. او دا هم د باغ د ساحې څخه چې اوړې دغه پل دی. او په دې لاس کې دا د وینې پلازه جوړېږي. دا د اعمار په نامه به مو اورېدلي. ګوره دغه یې دفتر دی وینې. د هغه فکر کوم د اعمار په نامه یې جوړوي. او مخ ته ګورم په راسته لاس کې په چپه لاس کې پلازې شروع دي. نو لکه څنګه چې مې درته ویلي وو مال آبادیانې بیخي زیاتې شروع دي په کندهار ښار کې او بس خدای پاک دې نور هم پسې زیاتې کړي. نو د وطن په آبادي به داسې څوک نه ایسي نه به په خوشحاله کېږي. نو زه خپله خصوصا ډېر په خوشحاله کېږم. که څنګه ډاکټر صاحب
خپل هېواد ته آبادي هر سړی خوشحاله کېږي. ډاکټر صاحب موټر چلوي بس خاموشه ناست دی داسې نه چې وم ډاکټر صاحب کلات خو به دې نه یادېږي ښه مقصد دې یاد یې نه کړې دلته مصروف یم په دې خاطر داسې چندان دې هغلته نه خلاصېږم هغه پلازه هم د نوي کورونه جوړېږي پکښې دا دې ماشاءالله دې خواته یو ښایسته کور هم دی نو بس هر څونه پلازې ډېرېږي دغو نه به انشاءالله هم په کرایو کې دغه راشي د خیره سره کرایې به هم ارزانه شي او سهولتونه به هم پکښې زیات شي دا هم ګوره کور شروع دی نوي هغه کم په زړو کې چې مقصد کم مشکلات و د تشنابو د ځای و د پارکینګ هغه به پکښې حل شي دا خو په وخت سره دا نقشې ډېرې پرمختګ کوي او اپډیټېږي دا اینو مینه را سره ګوري خوند ځینې اخلي دا نن مو ناولده ساحو ته بیایم ناولده ځای ته مو بیایم د خیره سره بس تاسو مازې راځئ ولاګ را سره تعقیب کوي او د افغانستان د کندهار او خصوصا بیا د اینو مینې د لیدو څخه خوند واخلي انرژي بوتل پر سړک ځغلي دا چې دی ماشاءالله نن پر داسې لار راوستلي یاست چې تر اوسه به مو هم نه یې لیدلې نه زموږ د کامرې څخه او نه د بل چا د کامرې څخه او ماشاءالله د اینو مینې په سړکانو په دې شان کې خو نو خبره نشته سړکان او د اوبو سیستم لاندې دغه چریانې چې ورته وایي دغه د برق سیستم خادې دا ټولې مکملې ښایسته دي ماشاءالله تاسو ته به در معلومیږي په ویډیو کې به در معلومیږي نو زما تشریحات ته به دی ډېر ضرورت نه وي چې دی مکتب دی دا د دومې اینو مینې مکتب دی او دغه ځای چې دی دغه که تاسو اورېدلي هغه دارالیتام هغه ځای دی د خیره سره موږ هم پر هغه سړک باندې ښه په طبیعت را روان یو دې خواته دا ځایونه ماته نه را معلومیږي چې دا اوس څه شي دي دا خو خود فابریکه نو نه یم چې د چش فابریکه به وي که تاسو ته در معلومه یې راته ووایاست ډېر غټ ځای دی او د ډېره وخته څه کار ورباندې شروع دی دا نو چې غره ته پورته شي بیا سم معلومیږي د پسو نوم دی او دې دا لاسته چې دی دا د اینو مینې کرش پلانټ دی د دغه ځای څخه بس د اینو مینې سړکان ټول ته له دې ځای څخه کرش وړل کېږي د هغې وینې دا مین دروازه ده او موږ داسې مخامخ ځو او دا د رامې وستله نور د اینو مینې پای ته دا ګوره د غرو د اینو مینې د غرو د شا طرف دی نور اینو مینه ختمه ده او دا ماشاءالله چې کاله بعد بیا داسې ښایسته شین ځای ځینې جوړ سي خیر که کاله بعد څو د خیره بیا به راست شو انشاءالله نن مې بیا چیرې راوستلي یاست د خیره ښایسته د اوبو غاړه او هغه هم په اینو مینه کې نو تاسو به داسې فکر کوئ لکه یو بل ځای ته چې پسې تللي یاست منګرنه په ډېر اسانه طریقه په ډېر اسانه ډول بس په پاخه سړک باندې راخلاصئ او دلته د اوبو د غاړې او د ښایسته مازغري څخه خوند اخیستلی شئ لکه موږ چې راغلي ما او ډاکټر صاحب نو ورځو یو ځای درېږو د اوبو پر غاړه اوبه به هم در باندې ووینو داسې راځه ډاکټر صاحب داسې راځه راوله داسې ډېرې اوبه دي او بسته کال ودرېدې یو کال مکمل ورباندې تېر شو ګوره دا لمر پر دا اوبو باندې څنګه لګېږي دا دی لمره نو موږ موټر ته درولی دی ډاکټر صاحب په موټر کې ورته کښېنو راسئ چې د چای وخت راسه تېر نه شي ډاکټر صاحب نو دغه وکړه د خیر سره
دلته نو داسې خوند کوي لکه د بندیانیر په کښتۍ کې هو دا تیار دلته ورته وګورې یا مخ را معلومېږي نه ما او ډاکټر صاحب داسې فکر کوو لکه دا موټر چې روان دي او تیار لکه کښتۍ کې چې سپاره یا ورته وګورې دا دی دلته ښایسته شاټونه په دې خاطر ځینې راځي چې دلته غږ نشته د باد غږ هېڅ نشته ته وګورې یو خواته ورته وګورئ نور ځوانان هم ناست یا څنګه خوند کوي څونه ښایسته اوبه چې دي دلته ګوره بسته کال ودرېدې او ډېرې روڼې هم سوې نو اوس خو نو بیا خدای پاک مهربانه دی ژمی په مخ کې لرو ښایسته ښایسته بارانونه به بیا د خیره سره وسي او نورې به پسې ډېرې سي د خیره سره او دا نو د اوبو د سطحې په رالوړولو کې تاسو ته در معلومېږي تر ما بهتره در معلومېږي چې ډېر رول لري ورته وګورئ زه داسې فکر کوم لکه موږ چې په اوبو کې یو دا اوبه دی روان دي لکه موټر چې روان دي لکه موږ چې په ټسلا موټر دا مخامخ ځای تر دغه ځایه پورې وې اوبه نو اوس راکښته سوي دي یو خواته هم ځوانان ورته ناست دي او دا غر ته هم چې پورته شي بیا ټول عینوم یې نه ځینې معلومېږي د دې غره څخه هم دا دی ماشاءالله خوندور لمر هم دی ژړ دې خواته نور خلک هم ناست دي دغه دي نو دا دې ګوره چا مې در پخ کړي دي ډاکټر صاحب بیا چې ونه وایه زعفران هم پکښې شته په فلټر اوبو کې اوه تعلیم یافته اوبه دي دا دې ګیلاس دی یا دلته یې درته ږدمه زه به خپل ګیلاس را ډک کړم او دا دې ډاکټر صاحب میوه دانۍ دي ښه ګوره بیا چې ما ته ونه وایه چې تا د واده میوه په ما نه ده خوړلې کلات کې مې هم در باندې وخوړه په زابل ولایت مرکز کلات ښار ځینې دوستان وایي زابل ولایت مرکز کلات ورسره وایه نو دغه دي وچه میوه ده د اخري ځل لپاره ښه بله ورځ بیا زما څه دا هیله نه کوې نه دا توقع راڅه کوې بلا هم کور وایي دا خو اوجوشي دي د کندهار ښار خپلې دا زموږ تی مغز دی دا چاکلیټ هم زموږ ستی دی دغه هم زموږ ستی دی او دا پسته او دا کاجو نو بس د بل چا دي نو بس موږ به د خیر سره د لې چای وخورو د دې ښایسته هوا اوبو څخه به خوند واخلو تاسو ته د زړه صبر غواړم خدای دې وکړي چې را صدیق سوي نه یاست یا خفه سوي نه یاست نو بیا به وروسته انشاءالله خبرې کوو مطلب اوس داسې فکر کوې لکه د سیند پر غاړه ولاړې په ټسلا موټر زه دې فکر کوم لکه زه چې په کښتۍ کې ناست یم داسې فکر کوم هغه ټسلا موټر هم کښتۍ د موټر ده هغه نو په هغه د ډېر باور نه لرم دا د دې خواته هغه د پسو ژغ چې ورته وایي په غاړه چې ور زړولی د هغه غږ مې تر غوږو سو نو چې ومې کتل دې خواته ګوره دا دي ژنګوله دا ژنګوله چې ورته وایي هغه غږ و نو دا د پسونه یې روان کړي دي د اوبو پر غاړه ښه به اوبه یي ورته وګورئ سپوږمۍ ته دا د 14 دا د 15 سپوږمۍ خنودې ته وایي دا هغه ده ماشاءالله څونه خوند کوي کرار راپورته کېږي او موږ ورته ناست او په اوبو کې وینې وړانګه هم معلومېږي ما او ډاکټر صاحب هم تقریبا لمر ولوېدی د ماښام د لمنځو ټیم کېږي تر اوسه به لا زنګ نه یې سوی یا زنګ ته انتظار یو نو بس دلې د خیره سره ورته ولاړ یو دا اوبه به تاسو وینئ ماشاءالله نو ډېر ښه خوند یې وکړئ ښایسته بانډار مو هم وکړئ ښې چای مو هم وڅښلې او دا د اوبو څپې هم ولې نو ماشاءالله خوندور موسم و ډېر ښه خوند یې وکړ د ورځې خستګي مو بلکل رفع سوله نو د لیره د خیره سره یو ګړی کښېنو د دې ځای څخه خوند اخلو نو د ماښام لمانځونه کوو نو بیا انشاءالله ځو نو بس دا و زموږ د نن ورځې یو ولاګ نو خدای پاک دې وکړي چې تاسو خوند ورباندې اخیستی تر بیا د الله په امان ښه وخت ښې چارې بای بای